وینه بهېدنه او د هغې د مخنیوي لارې چارې یا بلیډینګ اند منیجمنټ اف بلیډینګ. ښه به وي مخکې له دې چې د وینې بهېدنې د درولو په میتودونو پیل وکړو لومړی عمومي معلومات په دې اړه ولرو. په منځنۍ کچه د یو کاهر کس په وجود کې 5 لیټره وینه شتون لري چې د 500 تر 200 سي سي وینه تلل د وجود څخه د یو کس په صحت کې بده اغېزه نه لري. د 1000 تر 1200 سي سي وینه تلل د بدن څخه منځني تاثیرات د انسان په بدن لري. د 1200 تر 1500 سي سي وینه تلل د بدن څخه د یو کس په صحت ډېره بده اغېزه لري. که چیرې د وینې بهېدل لږ وي د یو بالغ شخص وجود کولی شي وزغمي خو که چیرې د وینې بهېدل تر 2.5 لیټر ورسي کیدای شي چې د مرګ لامل شي. باید هیر مو نه شي چې ماشومان لږه وینه لري نو 250 سي سي په اندازه وینه بهېدنه له دوی سره بدې اغېزې رامنځته کولی شي. وینه بهېدنه کیدای شي چې داخلي او یا خارجي وي، یعنې کیدای شي چې ګېډې، سینه او یا جمجمې ته ورتوی شي او هم کیدای شي چې وینه له وجود څخه بهر ته وبهېږي. که چیرې د وینې تللو کچه زیاته وي بدن د دې ستونزې د جبران لپاره د وجود ځینو ځایونو ته وینه لږه ورلیږي لکه د بدن پوستکی چې وروسته له وینې بهېدنې څخه سپین چکه یا کمرنګه کیږي او ورسره د زړه ضربان زیاتېږي. کله چې د وینې کچه په وجود کې کمیږي نو د وینې فشار هم ورسره راټیټېږي او د زړه ضربان او نبض زیاتېږي او کیدای شي چې ناروغ سره خواله پیدا کړي او ناقراره اوسي. د وینې بهېدلو علایم ډوبه ساه ویستل، د رنګ پیکه کېدل او عمومي ضعیفوالی، سرڅرخېدل، تنده، د نبض او د زړه ضربان زیاتېدل، د وینې فشار راټیټېدل، په لیدلو کې ستونزه، د بدن د تودوخې راټیټېدل، بېقراري او اضطراب، د بدن د پوستکي سپین چکه کېدل. لومړنۍ مرستې د وینې بهېدو په درولو کې که شریاني، وریدي او یا د ویښتو په څېر د وړو رګونو څخه وي باید لاندې 3 خبرې په پام کې ونیول شي. اول، له کوم ځایه چې وینه بهېږي په یو ګاز بنداژ یا یوه پاکه ټوټه ټینګ ونیول شي او زور ورکړل شي. دویم، زخمي ځای د جیب ونیول شي. دریم، هغه ځای چې وینه بهېدنه لري بې حرکته دي شي.